منو د الله نه بالکل منع امید کیږي. الله رب العالمین نبی علیہ السلام فرمای چې مسلمان توبه الله قبل تر څو ورځې القدر نه راغله، کاغه بډای کاغه ځواني کاغه الکی کاغه هر رقم ورکی تر څو چې په دې خبره پویږي او روغ او جوړي الله رب العالمین د توبه قبلې. لازم الله توبه وباسي، الله ته رجوع وکي، زګر د ګنا نه د خلاصېدو واحده ذریعہ چې کوم ده هغه الله ته توبه ایستلی. لذتمندو الله ډیر مهربان ذات دی، ډیر رحیم ذات دی، ډیر شفقت والا ذات دی، موږ سره ډیر مینه او محبت کوي. موږ کلمه ویلې ده، موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو، ولې موږ د الله نه امید شو؟ الله موږ ته اواز کوي لا تقنطوا من رحمت الله، زما د رحمت نه منه امید کیږي. نو الله رب العالمین د منګه د الله یو توبهګار انسان جوړ کی، الله ته رجوع والا انسانان جوړ کی منګه، او الله رب العالمین د منګه په نیک عمل توفیق راکړي او د بد اعمال نه د منګه الله رب العالمین وساتي، خپل نیک اعمال ډیر کوي او د ګناهونو نه ځان وساتي. ان شاء الله د نجات لار به الله رب العالمین موږ ته ملو شي. الله فرمای وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله ته توبه وباسي. بل یو عظیم حدیث دی عزتمندو، که دا حدیث مسلمان واوري او د الله د رحمت تصور وکي نو هیڅ کله به د الله د رحمت نه امید نشي، او بلکې د الله سره محبت پیدا شي او د ګناه سره کرکه پیدا شي. نبی رسول الله فرمای الله رب العالمین د مسلمان د انسان توبه ته دومره خوشحالیږي کله چې هغه توبه وباسي. د هغې داسې مثال دی که یو انسان په یو صحرا کې روان او د هغه سره سورلی او په هغې باندې خوراک او څښاک ورسره موجودي په دې سورلی باندې، او دې صحرا کې رواني ناڅاپه دا سورلی ورکه شي یا ترې وتښتي، او په دې صحرا کې دی په خپلې سورلۍ پسې ګرځي، هم نوري هم صحرایي هم اوبه سخت تکلیف سره مخامخ شي، ډېر وخت وګرځي خپله سورلۍ پیدا نه کړي، د ډېرې ستړتیا د وجې نه، د تندې د ولږې د وجې نه یو ونه پیدا کړي د هغې خواته کښېني زه به لږ استراحت وکړم، چې څنګه کښېني خوب ورشي یا هسې استراحت وکړي پریشاني ویسي، چې لږ شاته وګوري چې ګوري هغه سورلۍ خواته ولاړئ. ستاسو څه خیال دی چې دا هغه انسان چې هلاکت سره مخامخ دی او د هلاکت کندې ته اوس ورلیږي په دغه وخت کې دی د هلاکت نه بچ شي، دی به څومره خوشحالېږي؟ الله رب العالمین د مسلمان توبهګار انسان توبې ته دومره خوشحالېږي. یعنی الله رب العالمین بنده ته ډېر ولې ځکه شیطان دا قسم کړی دی الله رب العالمین ته چې لاضلنهم، زه به دا ستا بندګان ستا د لارې نه ګمراه کړم، زه به ګناهونو کې واقع کوم، زه به همیشه فاحشاتو کې واقع کوم. بلکې اوس خو داسې وخت راغلی دی چې مخکې به خلک ګناه کې واقع کېدل، اوس موږ د ګناه نه کله کله وځو، همیشه ملاس کي. نعوذ بالله. نو عزتمندو دا د شیطان شبکې دي، او شیطان د الله په نیز دا قسم کړی دی، الله ته دا قسم کړی دی چې زه به ستا دا بندګان چې کوم دی دا به زه ګمراه کوم. اولې زموږ پلار آدم علیه السلام جنت نه راویستو او باید دا قسم وکړو د الله مخې ته چې زه به ستا دا بندګان او د آدم علیه السلام بچي دا ګمراه کوم. نو الله رب العالمین ورته ویلي تر څو چې دی ما ته توبه وباسي، ما ته د مغفرت سوال کوي، زه به دې ورته بخښنه کوم.